جلال آباد ښار به د فیض آباد او ازبکستان له بخارا ښارونو سره ونښلول شي. ننګرهار کې په همدې تړاو جوړ شوي غونډې ته د ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومند وویل په پلان کې دا چې د جلال آباد، فیض آباد او جلال آباد بخارا ښارونه د اقتصادي، کلتوري او ټولنیزو اړخونو څخه یو بل سره ونښلول شي. موږ وکولی شو موږ خپل تجاران دې ته وهڅوو چې تجارتي راکړه ورکړه دغه ممالکو سره ولرو. د تجارتي راکړې ورکړې نه د زده کړیالانو لپاره په خصوصا محصلینو لپاره موږ داسې سکالرشیپونه یا بورسي اماده کړو. نو دغه تجارتي راکړې ورکړې یو مهم عنصر دی چې موږ تاسې سره نږدې کوي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي اداري استازي ویس احمد حکمت وایي چې له تازه نښلول شوو ښارونو سره به د دې ښار خلک د فیض آباد او بخارا ښارونو ته په اسانۍ تګ راتګ کوي او له فرصتونو به یې ګټه پورته کوي. شما مطمئن باشین که ایجاد روابط همکاری بین جلال آباد، فیض آباد و جلال آباد بخارا دوام خواهد داشت و ادارات مربوطه دولتی تطبیق محتویات از او را انجام خواهند داد و در این قسمت قبلا ما تعهد واضح برای مردم جلال آباد داشتیم. د جلال آباد ښاروالۍ مطبوعاتي امیر سید همایون غریبمل وایي په افغانستان کې د ازبکستان سفارت ورته هیلهمندي ښودلې چې په دغه برخه کې به اسانتیاوې برابرې کړي. ښاروالي دلته د دغه هوکړلیک د فعالولو دپاره د ولایت مقام سره په ګډه باندې د یو کمیټې په جوړولو باندې کار کوي چې په هغې کې به بېلابېلې ادارې شاملي. ختیځ کې د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي د ښارونو داسې نښلول کولی شي چې فرهنګي او کلتوري اړیکې پیاوړې کړي. فیض آباد، جلال آباد ترمنځ دوه لوی سنټرونه د ښاروالۍ باید جوړې کړي او هره اونۍ د هر ولایت هر قشر د فکر خلک او د نظر خاوندان دعوت شي او په آنلاین شکل سره دوی خپل افکار تبادله کړي. د ننګرهار پوهنتون استاد عبادالله ناصري هیلهمندي وښوده چې دا ډول تړونونه د یو ښار د اقتصادي او نورو برخو د پرمختګ لپاره ډیر ګټور ثابتېدلی شي. ځینې تجارب دي چې د جلال آباد یا د ننګرهار ولایت لري، نور ولایت نه لري. نو دغه تجاربونه کیدای شي هغوی سره شریک یو مثبت اړخ ولري. د دې ترڅنګ کیدای شي هغه اړیکې چې یو له بله سره یې جوړوي په راتلونکي کې د دوی په اقتصادي انکشافاتو په اقتصادي پرمختګونو کې هم تاثیر ولري. د کارپوهانو په باور که څه هم دغه تړونونه په لومړیو کې ډیره ګټه جلال آباد ښار ته ونه رسوي، خو راتلونکي کې به له نورو ښارونو سره ورته د ښو تړونونو زمینه برابره کړي. له دې وړاندې هم د جلال آباد ښار د امریکا له سینټیاګو او د هند له نوي ډیلي ښارونو سره نښلول شوی و، خو په یاده برخه کې کوم د پام وړ فعالیت نه دی ترسره شوی.